ما تیر ځل د لس کلن ویدو په تړاو ویډیو برابره کړې وه، هغه کې د پراپرټي یادونه هم شوې وله. نو ګڼ شمېر هیوادوالو ویلي ول چې موږ ته په شارجه کې ارزانه پراپرټي د شارجې په بهترین موقعیت کې او داسې یو پراپرټي راته وګوره چې بهترین فیسیلیټیز ولري. نو نن همداسې یو ځای ته راغلي یو. د الممشه په نوم پراپرټیز دي دلته د شارجې په زړه کې په مویله کې بهترین لوکیشن دی او بهترین پیمنټ پلان دی. که تاسو 3 وطاقه اپارتمان غواړئ نو شاوخوا 15 لکه درهم قیمت دی. که تاسو 2 وطاقه اپارتمان غواړئ نو شاوخوا تر 12 لکو درهم قیمت دی چې دا بهترین پرایس دی په شارجه کې او بیا خو داسې لوکیشن کې. د 12 لکو شاوخوا 6 لکه درهم د یو کال په جریان کې ورکوي او د کور مالکان شي، باقی په 2 کالو په جریان کې ورکوي. او دلته بهترین فیسیلیټیز دي، سوپر مارکیټونه، واکینګ ایریا، د ماشومانو د لوبو ځای، سیټي سنټر او همداسې د ژوند ټولې اسانتیاوې دلته موجود دي. یوازې 2 وطاقه او 3 وطاقه اپارتمانونه نه دي بلکې ویلاوې هم شته دي. داسې اپورچونیټي بیا نه پیدا کیږي. کوم پروژیکټ چې هلته روان دی د الممشه هغه شاوخوا تر 80% خرڅ شوی ده، باقي 10% پاتې. زموږ افغانان د داسې فرصتونو نه خبرېږي نه. مشکل همدا دی، خلکو کورونه واخیستل، جایدادونه واخیستل، ګټې پکې وکړې، خو زموږ افغانان نه خبرېږي. بیچارهګان اوس هم په کرایي کورونو کې اوسېږي. نو کوم کرا چې په کرایي کورونو کې ورکوئ په همغه کراګانو باندې تاسو کولی شئ چې د خپلو جایدادونو، کورونو او ملکونو څخه اقتناع شئ. یوازې دا دی چې تاسو ته یو څوک واوسي، اعتباري کس واوسي چې تاسو سر خلاص کړي، تاسو سره کومک وکړي او تاسو دغه فرصتونو نه خبر کړي. که نور معلومات غواړئ نو دا کومه شمیره چې تاسو ته د سکرین پر مخ ښکاري دې سره اړیکه ونیسئ. مننه.